نو هر هغه څوک چې ایس آی وي کیسونه لري دغه ویډیو دې تر پای پورې وګورئ. نو اکثر پوښتنې ماته راځي، خلک وایي چې مونږ کیس نمبر لرو، نو کیس نمبر نه وروسته کومه پروسه ده، کوم ډاکومنټ پکار دي، ډاکومنټ باید چېرته مونږ سبمیټ کړو، دې نه وروسته پروسه څه شی ده او څومره وخت کې دغه پروسه ترسره کیږي. دې نه مخکې چې دغه پوښتنې ته زه راشم چې د کیس نمبر څخه وروسته تاسې باید څه وکړئ او څه ونه کوئ، نو په دغه ویډیو کې تاسو سره داسې یو لاره شریکوم چې هر هغه څوک چې ایس آی وي کیس لري د هغې کار به 6 میاشتو کې ترسره کیږي، ډېر وخت به نه نیسي. نو لکه څنګه چې تاسو ته معلومات دی چې د امریکا په کانګرس کې د امریکا هغه لوړپوړي چارواکي او هغه مهمې چارواکي هلته وجود لري. نو که چېرته تاسې د امریکا د کانګرس کوم لوړپوړي کوم چارواکي سره تاسې اړیکه ونیسئ، تاسې خپل اسنادونه تاسې ورته ولېږئ، نو ستاسو کار به په 6 میاشتو کې 100% کې به ترسره شي. نو دا چې تاسې د امریکا د کانګرس دغه لوړپوړو چارواکو سره رقم تاسې اړیکه ونیسئ، د هغوی ایمیل څنګه پیدا کوي، هغوی ته کوم اسنادونه باید تاسې ولېږئ، څنګه باید ولېږئ، نو څه ډول باید تاسې هغه اسنادونه تاسې برابر کړئ چې هغوی ته تاسې ولېږئ. نو دا د ویډیو په اوږدو کې تاسو سره زه شریکوم. او لومړی راځم دغه پوښتنې ته چې اکثر خلک چې کومه پوښتنه مانه کوي، نو هغوی وایي د کیس نمبر څخه وروسته موږ کومه پروسه موږ مخې ته ویسو. هر هغه څوک چې کیس نمبر لري د کیس نمبر څخه وروسته ګورئ کام اپروول ډېر زیات مهم ده چې دا تقریبا د 6 میاشتو څخه تر 1 کال پورې دا وخت نیسي. نو دا چې بعضې خلکو ته ولې تر اوسه پورې کام اپروول نه ده راغلی، نو د دې په اړه هم تاسو سره زه غږېږم چې تاسې باید څه وکړئ. نو د کیس نمبر څخه وروسته دغه بعضې ډاکومنټ دي، دغه ډاکومنټ باید تاسې برابر کړئ او دغه ډاکومنټ تاسې 100% کې ولرئ. نو لومړنی د 12 میاشتو امپلایمنټ لیټر ایچ آر دغه ډېر زیات ضرور ده، باید تاسې دغه لیټر باید تاسې ځان سره ولرئ. یعنې دا باید تاسې ثابت کړئ چې حد اقل 1 کال تاسې دوی سره کار کړی ده. نو دغه امپلایمنټ لیټر باید تاسو سره موجود وي. نو دوهم د امریکایي سوپروایزر څخه ریکمنډیشن لیټر. نو دریم ډي ایس 150 فورم. نو په دې کې یو خبر ده، ګورئ دغه ډي ایس 150 کوم فورم چې دا بعضې خلک دي دا په خپله ډکوي، د دوی په سور نه پوهېږي. نو دا چې دی په پروفیشنل ډول باندې باید تاسې ډک کړئ. دغه چې کوم هر یو فورم په دې کې وي، دغه فورم وي، نور فورمونه وي، نو که چېرته تاسې په دې کې یو اندک یو وړکی غلطي هم تاسې وکړئ، نو ستاسو کیس د 6 میاشتو څخه تر 1 کال 2-3 کالو څخه نور هم داسې شاته کېږي او وروسته ځي. ځکه چې کله چې هغوی هلته چیک کوي، ستاسو نوبت رسیږي، هغوی هلته ګوري، ستاسو ډاکومنټ ګوري چې په فورم کې یو ځای کې هم غلطي وي، هغه به بیرته تاسو ته لیږي، بیرته به سموي، بیرته به لیږئ. نو دغه پروسه څنګه کېږي، ډېر زیات اوږدېږي. ورپسې ستاسو پاسپورټ او تذکره او ستاسو بایومټریک ډیټا، دا تقریبا 5 بخشونه شول. نو دغه 5 وړه اسنادونه به تاسې برابروئ، بیا هغې نه وروسته دا به ورته سبمیټ کوئ. هر وخت چې تاسې دغه اسنادونه تاسې برابروئ، دا هر څه تاسې جمعبندي کوئ، بیا هغې نه وروسته تاسې ورته سبمیټ کوئ. په دې کې ډېر دقت څخه باید تاسې کار واخلئ، غلطي باید تاسې ونه کوئ. دغه ډي ایس 150 فورم ده، ګورئ که چېرته تاسې دغه منظم ډول باندې خپله ډکوئ شي، خپله ډک کړئ. که چېرته خپله نشئ ډکولی، داسې کوم چاته تاسې باید ویسئ چې هغه په دې بخش کې تجربه ولري، حد اقل پروفیشنل ډول باندې دغه فورم تاسو ته ډک. ګورئ که خپله کولی شي خپله وکړئ انشاءالله، که نه زه هم ستاسو په خدمت کې یم. که څوک ولري انشاءالله ما سره تماس ونیسي، نو مکمل دغه اسنادونه به زه په خپله وګورم، ټول دغه کیس یې په مکمل مطالعې سره دغه فورم به ورته منظم ډول په پروفیشنل ډول به منظم او پروفیشنل ډول به زه ورته ډک کړم. بیا هغې نه وروسته دوی کولی شي چې دغه کیس مخې ته ویسي. ځکه چې یو اندک غلطي کولی شي چې ستاسو کیس څنګه کړي، نو زمانګیر کې ډېر زیات. او هر هغه څوک چې ایس آی وي کیس لري او تر اوسه پورې اپلایګانې نه دي کړي، غواړي چې اپلای وکړي، نو زه هم کولی شم چې تاسو ته اپلای وکړم. ځکه چې دا چې کوم ډاکومنټ چې ما تاسو ته مخکې منشن کړه، که چېرته دغه ډاکومنټ تاسې لرئ او تر اوسه پورې تاسې اپلای نه وي کړی، نو تاسې باید دغه غلطي ونه کوئ چې که چېرته تاسې په سور په سیستم نه پوهېږئ، خپله باید تاسې لاس ونه وهئ، خپله باید اپلای ونه کوئ. داسې یو پروفیشنل کس باید درته اپلای وکړي چې مکمل ستاسو ډاکومنټ وګوري، جمعبندي کړي، بیا هغې نه وروسته دغه کوم فورمونه چې ډکېږي، دغه فورمونه په منظمه پروفیشنل ډول باندې ډک کړي، بیا هغې نه وروسته بیا اپلای کړي. اوس راځم دې خبرې ته چې د کانګرس په اړه ما تاسو سره خبره وکړله. نو هر هغه څوک چې ګورئ دغه کیس لري، نو لکه څنګه چې تاسې پوهېږئ چې دغه عمومي سیستم چې کوم یو دا تقریبا ډېر زیات وخت نیسي. حد اقل داسې خلک دي چې تقریبا 3 کاله کېږي چې هلته پراته دي، تر اوسه پورې هېڅ سیستم یې نه ده معلوم. کیس نمبر لري، بیا هغې نه وروسته تر اوسه پورې سوره پورې نه ده معلوم. که چېرته تاسې غواړئ چې کار هم چټک شي، نو تاسې باید خپل اسنادونه باید د کانګرس کومو غړو ته باید تاسې ولېږئ چې ستاسو کار چټک او په سرعت ډول سره مخې ته راشي او په 6 میاشتو کې ستاسو کار وشي او تاسې لاړ شئ امریکا ته. دا چې تاسې دغه کانګرس دغه غړي تاسې څنګه پیدا کوي او څه ډول باید تاسې ورسره اړیکه تاسې ونیسئ،
نو دوه ویب سایټونه ما تاسو سره منشن کړي دي، همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې موجود دي. دوه ویب سایټونه، یو چې د کانګرس افیشل ویب سایټ ده، بل هغه ویب سایټ ده چې تاسو مستقیم ډول کولی شئ چې د کانګرس د غړو سره تاسو اړیکه ونیسئ. نو دغه څنګه چې تاسو دلته په سکرین شاټ کې تاسو ته لکه څنګه چې تاسو دغه سکرین شاټ کې تاسو ګورئ، دا ګورئ همدغه بخشونه دي چې په دغه بخش کې تاسو کولی شئ چې خپل معلومات تاسو درج کړئ په دې ځای کې، او خپل ډاکومنټ تاسو چې کوم لري هغه باید تاسو سره هر څه موجود وي. بیا هغې نه وروسته تاسو کولی شئ په همدغه طریقه باندې د کانګرس کومو غړو سره تاسو تماس ونیسئ او خپل اسنادونه هغه ته ولېږئ، او هغوی به هلته اسنادونه ګوري، ځکه چې هغوی ته چې سره کوم څنګه اسناد هغو ته ورسېدل، هغوی رایډ اوی هغوی ټول اسنادونه چک کوي او ستاسو کیس به انډر ریویو کوي او ژر تر ژره کارونه خلاصوي، او په 15 میاشتو 6 میاشتو کې ستاسو کار به خلاصیږي او ډایرکټ به تاسو ځئ. نو تاسو کولی شئ دغه دواړه ویب سایټونه همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو وګورئ. که چېرته دغه ویډیو زما څوک په ټیک ټاک کې ګوري نو کولی شي چې یوټیوب ته مراجعه وکړي، نو دغه لینکونه د همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې په یوټیوب کې موجود دي. نو که څوک یوټیوب کې ګوري خو الریډي دغه تشته دي، هغوی وګوري، کولی شي چې هلته مستقیم ډول ورسره تماس ونیسي.